دا فقر ختمی، غریبی ختمی، او دا د ټولو انبیاء کرامو سنت دی. او غریبی او فقرم ختمی، د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل. فقر ختمی، چا باندې غربت د دې سره ختمیږي، او دا د ټولو انبیاء کرامو سنت هم دی. نو بچی رو د سنت عادیان کوي، بچو ته طریقه خی. صحابی وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسو، نبی علیہ السلام را ته په یو ټیم د روټۍ 3 آداب وښودل. وی چې روټۍ شروع کوي نو په بسم الله شروع کوه، او چې خوري نو په ښي لاسې خوره، او چې خوري نو د خپلې مخې نه یې خوره. 3 آداب و سنت د روټۍ را ته امام الانبیاء وښودل. بچی چې د روټۍ ته کیني او لاس نوڼۍ ته مخې ته کی او کاسه کی ورښکته کی لاس وله ونیسه. عکراش رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی. دی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ومه، چا سرید راوړو، ما تکړې روټۍ غوښه راوړله، نو ما دسی په کاسه کې دا لاس ګرځو، دسی دې ځای نه نوڼۍ اوچته وه، دې ځای نه اوچته وه، دسی مې دا لاس ګرځو. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما ښی لاس په خپل ښي لاس باندې ونیو، دسی د ښي لاس نه ونیومه، ما ته وی دسی مه کوه، لاس یې راله خپلې مخې ته کوي، د خپلې مخې نه خوراک کوه. لاس کاسه کې ګرځوه مخه، لاس کاسه کې مه ګرځوه، د خپلې مخې نه یې خوره. ما وی ټیک ده. عکراش رضی الله تعالی عنه فرمایي وی په بله موقع چا په یو لوښي کې کجوري راوړلې، نبی علیہ السلام پکې لاس ګرځو یو طرف ته بل طرف ته. ما ته وی چې عکراشه رضی الله تعالی عنه دې کې اوس لاس ګرځولی شي، دې ځای نه راله، د دې ځای نه راله، د دې ځای نه راله. مطلب دا چې کله څیزونه مختلفي نو بیا لاس ګرځولی شي. په درستخان سالنونه ډیری نه کې یو نوڼۍ یو نالي، بل بل نه الي، بل بل نه الي، نو بیا ټیک ده. یا کجوري او سسیز څوک راوړي چې هغه مختلفي، بعضې پخي بعضې کچۍ، نو ما ته وی چې اوس لاس ګرځولی شي، ګرځوه پکې. څومره ښکلې ښوونه یې ورته وکړله، سنت عمل یې ورته وښودو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د سالن منځ ته به نوڼۍ نه کته کوئ. بعضې وخت کې ممکن بالکل د سالن د منځ ته نوڼۍ کته، دا د ماشومان داسې کوي، ښه زر وله